زه به په دې کې تاسو ته په دې ضمن کې یو واقعه بله ذکر کړم. فرعون چې کله الله رب العزت خلاق موسی علیه السلام ته ډېر زیات تکلیفونه ورسول. دا د پخوا د زمانې نه دا خبر را روان شوې ده چې پیغمبرانو ته به دې قوم تکلیف رسول، پیغمبرانو به د قوم دپاره سوالونه کول چې یا الله دې د هدایت نصیب کړي، د دې آخرت او دنیا دواړه خشته کړي. لیکن دا قوم چې کوم دی په دې کې هر څنګه خلک شته، ډېر نیکان خلک هم پکې وو، هغوی چې به د خپل پیغمبر خبره ومنله کامیاب به شو، او چې او به یې نه منله ناکام به شو. نو موسی علیه السلام ډېر زیات تنګ کړ چې تنګ یې که الله رب العزت ته د هغې باره کې وکړه چې یا الله بس دې باندې عذاب راوله. نو موسی علیه السلام چې سوال وکړه د الله پیغمبر و، په هغې باندې الله پاک عذاب راوسته عذاب. نو هغې چې کله خلاق شو ځکه موسی علیه السلام ته ډېر زیات درد او تکلیف ورسوله، موسی علیه السلام ته ډېر زیات درد او تکلیف ورسوله. نو هغې الله پاک څه خلاق کړه چې خلاق یې که په دې کې یو کس داسې و چې هغه به د موسی علیه السلام مبارک پیهې کولې، دا قوم و ملت به راجمع کړه او د موسی علیه السلام په شان لباس به یې واچولو، د موسی علیه السلام په شان کونټۍ به یې ونیوله او بیا به هغه قوم ته لګیا و او د هغې په شان خبرې به یې د هغې په طرز کې کولې او دا قوم او دا ملت به یې خوشحالولو، خاندول به یې، استهزا به یې کوله، خندا به یې کوله. نو هغه کس الله پاک پرېښو. موسی علیہ السلام وی اے زما ربا په کم بدغه قوم کې چې کم کس تا د کم کس نه زما ته زیات تکلیف را رسېدو، هغه کس خو تا پرېښو کریم الله، دغه کس خو ما ته ډېر تکلیف را رسولو. نو په ټول قوم کې ټول قوم دې خلاق کو، هغه دې پرېښو، ته خو ما پسې خندا کوله، نو دا دې ولې پرېښو؟ اللہ رب العزت فرمائی اے زما محبوب بندہ، اے زما محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ما ذکر پریخو چی دی بندہ دستا پشان شکل اختیار کریو، دستا پشان نظام جوڑ کریو، ستا پشان لباس یا چولیو، ستا پشان تی کونٹے پیدا کریوا، ستا پشان تی خبرے کولے، ستا پشان تی ناز و عدے کولا. نو موسیٰ تا ما تا گرانی، نو جی تا ما تا گرانی جی ستا پشان سوکوینو اغبم ما تا گرانی اگر چی استغذے کولا. نو پا دی یو عدتونو باندی ما غصک اغا ما پریخ. اللہ اکبر. نو اس پا دیدے کہ منگتا یو مسئلہ روتا چی موسیٰ علیہ السلام دا پیخو دا وجنا چی استحزے و خندے کولا اللہ رب العزت اغا پا دنیا کی پریخ او شاید چی ایمان بیم بے روڑی آخرت بام اللہ پاک ولا خبری.